أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف والشكر اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه زمان دي علاقه ډیرو عزتمندو علماء کرامو طلباء عظام و حفاظ و قراء خصوصا د دې علاقه ډیرو عزتمندو مشران و امزولو کشران دا ستاسو جامع مسجد کې د آنند خوشاله غونډه او اجتماع د دې نسبت دین سره دی هغه دا چې ستاسو د علاقه یو بیبي زمون په جامع ام عطیه للبنات کې شپږ کال تیر کړل سخت کال آخري کالو د دورې کالو د قرآن او د حدیث زده کړه وکړه او هغه فارغ شوه عالم شوه الله رب العالمین دې د علم او عمل کې برکت واچولي کی او الله رب العالمین دی علم نافع سره د عمل اغه ته نور بی بیان او مقبول د نصیب او فرمای زمانه رستو جید علماء کرام په کوم بیان کوي استاد د علاقه د پدی باندې آباد او مشهور کوم ده زم چار سره کې دا مشهور دي چې تاسو د علاقې د بخوا ګیدر کړي وي اوس هم ته ویداسته کړه خو تاسو نو پیخي یا شهید کړي دې ته نو ګیدر کړي خو څومره چې عالمان طالبان قاریان حافظان دیندار خلک دلته نور علاقو کې دوه نشته دا څه ده کړه ما وی نن په جمعه سم شلېږي سم ډیر کسان بناستي ما سم ډیر کسان بناستي ځکه دا خو د دیندار علاقه ده نو زه خو تاسو یو کشر یارو او زمانه رستو عالمان را روان دي هغوی به څه وایي چې دا دومره زیات طالبان چې دې کلي کې دي او دا دومره زیات عالمان دې کلي کې دي او دا دومره دینداره زنانه دې کلي کې د هغې نتیجه دا ده چې نن زه تقریر کوم او یو څو کسان راته ناست دي نو دا زما خبره او د قاري صاحب زما نه مخکې خبره وکړه چې څوک چې اوري جمعات ته راشه څه خبرې خو به واورې که نه خیر خبر میں ددی کو چې دغه بیبي فراغت شو د علم ته الله رب العالمین دې خپل دربار کې داغه ستړي داغه تبوتو خپل دربار کې قبول کړي اصل خبره قبولیت ده کاغه نارینه او کاغه زنانه کاغه ماشوم او کاغه لوی چې د الله دربار کې قبول شي کنه بس بیا قصه بس پاش اصلي خبره بس دغه ده دا زمونه مخکې دا مشران عالمان چې تیر شوي دي او دا موتا د هغې نوم اخلو نو ډېر ادب او احترام سره دي او وجه دا ده چې هغې الله قبول کړي د الله دربار کې قبول بعضې عوام وي عالمان نه وي عوام وي عوام مشران وي خو دینداره خلک وي امي سړي وي دینداره وي د الله در کې قبول وي خلک په کلي کې مثالونه ورکوي یاره زموږ مشران لاړل څه دینداره خلک وو چې هغوی کلي کې وو کلي پې
بابرکته خلک وو داسې خلک وایي که نه وایي دا اصل کې د الله په در کې هغې قبول شوي دي نو الله رب العالمین دې ما او تاسو او دا زنانه خپل دربار کې بس قبول کړي زموږ یو استادو موږ ته به ویل 3 څیزونه دي زما دا خبرې ده د زړه په غوږونو واورئ وایي 3 څیزونه دي یو قابلیت دی یو قبولیت دی یو مقبولیت دی بعضې کسان له الله قابلیت ورکوي بعضې کسان له الله قبولیت ورکوي بعضې کسان له الله مقبولیت ورکوي بعضې کسان له الله درې واړه ورکوي قابلیت هم ورکوي قبولیت هم ورکوي مقبولیت هم ورکوي او بعضې کسان له الله یو هم ورنکي قابلیت څه ته وایي دو قسمه تعلیم زموږ علاقو کې شروع دی یو دنیایي تعلیم دی چې هغې ته کسب وایي چې سکول او کالج او یونیورسټي ده یو دینی تعلیم دی چې هغې ته علم وایي بعضې وګوره په کلاس کې په دې سکول کې قابل دي وي غیر قابل وي بعضې کسان قابل وي په سکول کې ماشومان الله ورله څه ورکړي وي قابلیت ورکړي وي بعضې کسان په مدرسه کې طالبان قابل وي استاد چې درس کوي سبق وایي زده کړي په مخ یاد کړي قابلیت الله ورکړي وي بعضې کسان مقبول وي مقبول دې ته ویل کېږي چې په علاقه کې یو کس وي ټول خلک د هغه خبره مني خلکو کې مقبولیت وي په کور کې یو وي څلور پنځه وي یو ټول خلک ټول خاندان د هغه خبره مني دا مقبول وي او بعضې کسان قبول وي قبول پیژنې د الله در کې چې قبول وي قابلیت دا مې یو ټیمه پورې وي مقبولیت دا مې یو ټیمه پورې وي خو قبولیت دا همیشه وي نو بعضې کسان قابل وي په سکول کې په کالج کې په یونیورسټۍ کې او په مدرسه کې خو دې سره یو بل شی راځي چې هغې ته ویل کېږي تکبر هغې کې تکبر راشي لوی پکې راشي چې زه په سکول کې په هر څه پوهېږم دا نور هلکان نه پوهېږي زه په مدرسه کې په هر څه پوهېږم دا نور طالبان نه پوهېږي یو دی مقبولیت مقبولیت دې ته خلکو کې قبول شوي دي خو د الله در کې لا قبول شوي نه دي دې کې هم تکبر راځي او هلکه ټول ضیا شهید کړی چې زه ورته پاسې نو پاسې او چې زه ورته کښېنې کښېني نو تکبر پکې راشي لوی پکې راشي صرف قبولیت دی چې دې کې تکبر نه راځي دا د الله فضل دی نو الله بعضې له قابلیت هم ورکړي قبولیت هم ورکړي مقبولیت هم ورکړي درې واړه ورکړي دا ډېر کم خلک وي چې دا درې واړه وي نو موږ ته به هغه مولي صاحب وی بچو زه تاسو ته دا دعا کوم چې خدای تاسو ته قابلیت هم درکړي قبولیت هم درکړي مقبولیت هم درکړي نو تاسو به خپلو بچو ته دا دعا کوئ چې یا الله بچي رالې راکړي دي هلکان دې راکړي جینکۍ دې راکړي خدایه دا هلکان او جینکۍ دا قابلان هم کې مقبولان هم کې او خپل در کې قبول هم کې نور د خدای نه څه غواړئ دعا به کوئ که زه خپلو طالبان که هلکان وي او که جینکۍ وي دا دعا ورته کوم خپل دا زما بچي دي که هلکان دي هم روحاني بچي دي او که جینکۍ دي هم روحاني اولاد دي زما زه ورته دا دعا کوم یا الله قابلیت هم ورکړي قبولیت هم ورکړي مقبولیت هم ورکړي نو تاسو به خپلو بچو ته دا دعا کوئ کوئ به انشاءالله کوئ خیر نو الله رب العالمین دې د هغې تګ ورته خپل دربار کې قبول کړي او الحمدلله الله قبول کړي به هم وي د الله فضل او کرم دی چې الله به دا قبول ځکه چې استادان ډېر دعاګانې کوي ورته دونه به تاسو خپلو بچو ته دعاګانې نه کوئ څومره چې دا استادان خپلو شاګردانو ته دعاګانې کوي قسم دې دا عالمان ګورې زموږ ډېر خیرخواه دی ډېر خیرخواه دی ګورئ تاسو ما نه پېژنئ تاسو ما نه پېژنئ چې زه د چا زوی یم زما د پلار څه نوم دی تاسو ما نه پېژنئ چې دې څوک دی داسې ده او که نه زه ستاسو بچي راشي هلته نو ما ورته ماحول جوړ کړی دی 6 کاله 7 کاله سبق ورته ښایي تاسو یې هسې رښتیا وایئ د انجینر پلار به هم دلته ناست خاوند یې هم ناست دی هسې زیات رښتیا ووایئ
خدای حاضر ناظر وګڼئ چېرته لاس هم چې اوچت کړی دعا هم کړې دا ویلي دي چې یا الله هغه مولوي صاحب چې زما د دې لور نه انسانه جوړه کړه خدای ترې وبخي چېرته ویلي دي رښتیا ووایه دروغ مه وایه دا ویلي دي او زه څه کوم جومات کې یم او زما استادان یې څه کوي او په مدرسه کې استادان څه کوي چې دعا کوي خدای زموږ دا شاګردان کامیاب کړي خدای زموږ دا شاګردان زموږ دپاره یې صدقې جاریه وګرځوي نو زه ته او خدای دی دا عالم تا سره څومره لکه محنت کوي څومره ستا خیرخواهه دی داسې ده او که نه علما څومره خیرخواهه دي زما او ستا او قسم دې مار ته قسم وخوړه کله چې دستاربندي یا چادرهای فضیلتي ته دونه خوشحاله دي څومره چې زه دا عالمان خوشحاله دي ته دونه خوشحاله دي چې تی پلار یې او تی خاوند دی او تی ورور یې او تی زوی ته دونه خوشحاله دي څومره چې موږ خوشحاله دي وجه څه ده وجه دا ده عالمان ناس نو عالمان ته څه پکې زما شاګردانو څه داسې ملګري نو ما ورته وي زه خو ډېر ګناهګار یم خو په یو ټکي ډېر زه د الله نه راضي یم او خوشحاله یم په یو ټکي چې جینکۍ هم ډېرې شاګردانې دي هلکان هم ډېر شاګردان دي د قیامت په ورځ به الله ته دا موږ مخکې کړو چې یا الله ګناهګار ډېر یو په دقه بس د دوی نه موږ عالمان او عالمات جوړ کړو نو خدای د دې په وسیله موږ جنت ته بوځي هغه عالمان هغه وخت کې وخندل بیا وروستو یو عالم را ټلیفون کوي مولوي صاحب دا خبره ورته ناشنا کړو ما یې ولې دې کې د ناشنایت پکې څه شی دی نور خو موږ کې څه عمل نشته صرف د خپل شاګردان دا الله ته مخکې کړو چې یا الله تعالی دا شاګردان دا جینکۍ دي دین یې زده کړی دا هلکان دي دوی دین زده کړی خدای دوی به وبخي دا څومره لوی خبره ده نو عالمان زما او ستا څه شی دی خیرخواهان دي قسم دې ورې او بعضې خلک د عالمانو په څنګه خبرې کوي ناشنا خبرې کوي داسې ده که نه عالمانو سره مینه ساتئ علماو سره دین سره قرآن سره دې سره مینه ساتئ محبت ساتئ زه تاسو ته قسمیت ویم که تاسو عالمانو سره قرآن سره پیغمبر سره خدای سره مینه شروع کړه اولاد بچي به دا به څه شي وي دا به عالمان پدې چارسره کې یو لوی مرکز دی د تبلیغیانو تبلیغ والا مرکز دی تاسو بوځئ هلته که نه امځې چېرته مرکز ته تللی دوکه نه شی د خدای بندګانو ځې عالمانو له ځې مدرسو ته ځې مرکزونو ته ځې تبلیغ کې ځې چې زندګي بدله شي نو په دغې مرکز کې یو مشر دی عامل عالم نه دی عبدالرحمن اجي صاحب نوم دی د هغه شپږ یا اووه زامن دي او ټول عالمان او مفتیان دي یو ځل سلام بیان مې وکړ هغه شپږ واړه بچي یو نه بلکې دا شپږ دا چې دي زما شاګردان دي هغه یو زما ملګری دی بیان چې مې وکړ راکوږ شوم نو په دې تندي خپل کړم بیا یې ماته مولوي صاحب وایي زه عالم نه یم خو زه چې چېرته لاړ شم بیان وکړم نو دا خلک رانه راغونډ شي وی تا عالم یې ته مولوي صاحب یې مفتي صاحب یې وی زه ورته نه کولی شم نه کولی شم زه ورته یم زه د مفتیانو پلار یم زه د چا پلار یم د مفتیانو پلار یم وی هغوی داسې څه شي چې دا ډېر لوی مفتي دې جوړوي ځکه د مفتیانو پلار دی نو دا خو دروغ نه وي رښتیا دي زما بچي مفتیان دي وی زه صرف دا ورته ووایم وی ته خبرې مولوي صاحب چې زما بچي څنګه عالمان شو وایي الله ته علم دی وی زما عالمانو سره مینه ده او محبت دی نو ځکه الله زما بچي عالمان کړل زما لوریانې عالمات یې کړې نو ګوره د علماو سره مینه ساتئ بچي به عالمان وي لوریانې به عالمات وي او هلکان به عالمان وي حافظان به دینداره وي د دیندارې اردینې تر یوې کوخې زار شه زر تنه بې دینه نارینه عبدالرحمن بابا وی د دیندارې د اردینې تر یوې کوخې چې جینې دینداره وي پخوا به پڼې خلکو استعمالولې نو چې دواړه وي د خپل هغې ته پڼه وي چې یو وي هغې ته کوخه وي عبدالرحمن بابا وی د دیندارې اردینې تر یوې کوخې یوه پڼه ځان شه زر تنه بې دینه نارینه
رونکه بیدینه نارینه چې بیدینه پاگی سکے دیندار یو بی فارسیوان وی یا کم آشد تا کم آشد یو دیوی خسن دیوی